السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې بغیر موبایل نمبر او بغیر ایمیل اډرس د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. او دوستانو که چیرې تاسو یو موبایل نمبر نه لرئ یا تاسو ایمیل اډرس نه لرئ، نو اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره بغیر موبایل نمبر او بغیر ایمیل اډرس د فیسبوک آی ډي جوړولی شئ. هر څو آی ډیانې چې مې جوړولی تقریبا په 10 منټه کې تاسو تر 10 هم زیات د فیسبوک آی ډیان جوړولی شئ. نو تاسو ته به هیڅ د موبایل نمبر ضرورت نشي پیدا او نه به هم تاسو ته د ایمیل اډرس ضرورت پیدا سي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي نو زه یو سی براوزر خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سمپل به تاسو په هغه براوزر کې facebook.com ته ولاړ شئ. په هغه براوزر کې به تاسو فیسبوک خلاص کړئ او لاندې ګورئ بیا دلته یو اپشن ده کریټ نیو اکاونټ. په دغه کریټ نیو اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ، سمپل به دلته تاسو راسي نوی ټیب به خلاص کړئ او بیا سرچ ته راسي. په سرچ کې به تاسو ولیکئ 10 minutes میل. دا یو ویب سایټ ده، دغه ویب سایټ به تاسو خلاص کړئ 10 minutes میل او دغه به تاسو سرچ کړئ. ګور دوستانو کله چې تاسو 10 minutes میل ولیکئ او سرچ کړئ، نو تاسو به دغه اول ویب سایټ راسي. ګوره 10minutemail.net دغه به تاسو خلاص کړئ. سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دا اول ویب سایټ کله هم تاسو خلاص کړئ نو دغه رقم به موږ ته 10 minutes میل ویب سایټ خلاص. ګوره تاسو کتلی چې دغه ویب سایټ خلاص نو دغه ویب سایټ شکل دا رقم راځي. سمپل به تاسو دغه کاپی کړئ. په دې کاپی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، دغه به کاپی کړئ دغه ایمیل او سمپل به بیرته تاسو فیسبوک ته راسي. دلته ګوره په هر نامه سم فیسبوک آی ډي جوړوله، نو سمپل اوس دلته تاسو په هغه نامه باندې جوړه کړئ. مثال زه جوړوم د رحیم خان په نامه باندې، نو ما فرست نیم رحیم ولیکئ، سر نیم کې دلته لیکم خان. بیا هغه رقم کوم ایمیل اډرس تاسو کاپی کړی وو هغه ایمیل اډرس به اوس دلته تاسو پیسټ کړئ. دغه رقم دلته جنډر وښیاست او ګوره دلته بیا د ډیټ اف برث یا برډې. ګوره ډیټ اف برث تاسو د ډیټ اف برث ورکړئ چې هغه تاسو ته معلوم وي، چې هغه اوریجنل وي او تاسو ته معلوم وي. ځکه کله کله فیسبوک آی ډي بند سي، هغه بیا ډیټ اف برث غواړي. نو که بیا چیرته تاسو ته خپل د فیسبوک آی ډي ډیټ اف برث معلوم نو تاسو به خپل فیسبوک آی ډي خلاصولی شئ. او که چیرته تاسو ته خپل د فیسبوک آی ډي ډیټ اف برث نو معلوم بیا نشئ خلاصولی، نو دلته تاسو د ډیټ اف برث ورکړئ چې هغه تاسو ته معلوم وي. نو فلحال زه دا ورکوم او دغه رقم بیا راځي نیو پاسورډ. خپل فیسبوک آی ډي ته کوم هر پاسورډ ورکوئ هغه پاسورډ تاسو ورکړئ. نو زه راځم دلته خپل آی ډي ته پاسورډ ورکوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما پاسورډ ورکړئ، دغه رقم تاسو هم پاسورډ ورکړئ او بیا په دغه ساین اپ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین اپ بټن باندې کلیک وکړئ، ګورئ دلته وایي کنفرم یور ډیټ اف برث، یعنې دغه ستاسو اوریجنل ډیټ اف برث ده. زه ورته بالکل دا ده. بیا په ساین اپ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین اپ بټن باندې کلیک وکړئ، نو دغه رقم ګوره تاسو کتلی شئ چې د فیسبوک آی ډي جوړه سوله. دغه رقم ګوره اوس په دغه ایمیل باندې ګوره یو کوډ لاړی، نو هغه کوډ به تاسو دلته کوئ. سمپل به ګوره دا نیو ټیب ته راسئ، بیا به تاسو دغه خلاص ګوره تاسو کتلی شئ چې هغه په انبوکس کې به دلته هغه کوډ راغلی. ګوره 55301 دغسې ده د فیسبوک کنفرمیشن کوډ ده، نو هغه به تاسو دلته کې ولیکئ. نو سمپل به دلته راسئ، هغه کوډ به تاسو کې ولیکئ 55301. نو دا کوډ ګوره ما دلته کې ووالی. سمپل به د کنفرم بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنفرم بټن باندې کلیک وکړئ، نو زموږ آی ډي به جوړه سي او په دغه ایمیل باندې به سي. ګوره تاسو کتلی شئ یو سکسسفلي کنفرمډ یور اکاونټ، نو زموږ د فیسبوک آی ډي جوړه سوه. ګوره تاسو پخپله کتلی شئ. نو دغه رقم ګوره هر وخت بیا خپل فیسبوک آی ډي خلاصول کوم ایمیل اډرس چې ده دلته ستاسو کوم ایمیل اډرس درکړئ دغه به تاسو یاد ساتئ. ګوره هر وخت بیا خپل فیسبوک آی ډي خلاصوله په اول یوزر نیم کې به تاسو دغه لیکئ او کوم پاسورډ چې تاسو ورکړی دی په ادمین خانې کې به بیا تاسو هغه پاسورډ لیکئ. نو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره بغیر موبایل نمبر او بغیر ایمیل اډرس د فیسبوک آی ډي جوړولی شئ. نو دغه رقم دوستانو تاسو تقریبا په 10 منټه کې تر 10 هم زیات آی ډیانې د دغه په دغه طریقې باندې جوړولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.